جرأت کب څو کولای د شي خېټې نه غږېږي ته د هېڅ نه نه خبره. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی وکټ ساتونکی او توپ وهونکی محمد شهزاد د یوې ژوندۍ خپرونې پر مهال د یو مینوال پوښتنو غوسه کړی دی چې ولې د پېښور په کلبونو کې لوبې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د محمد شهزاد له مینوالو سره په یوه ژوندۍ خپرونه کې خبرې کولې چې یو کس ترې پوښتنه وکړي چې هغه ولې د پېښور د کوڅو په کرکټ کې لوبېږي. محمد شهزاد دغه مینوال یا د پوښتنه غوسه کړې او ووایي چې هغه چې په کومو سیالیو کې لوبېږي هلته د فرست کلاس لوبغاړي لوبېږي. نوموړی همداراز وایي چې زه چې هلته لوبې کوم نو خلک زما نه څه زده کوي، زه له چا نه څه نه زده کوم. وړکو سره لوبه کوم که نه ما ته فایده نه کوي، هغوی ته فایده کوي ما ته نه کوي. ځکه هغوی ته به زه څه وښیم ما ته به سره ونه ښیي. نو چې دلته زه راځم زه یو مقصد ته راځم، دلته فرست کلاس کرکټران دي، د کلبونو کرکټ والا ښه دغوي او د کوڅو کرکټ د دې نه ستا څه مطلب دی؟ موږ چېرته دیوال په دیوال لګي لوبې کوو که څنګه؟ همداراز محمد شهزاد په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې راشد خان، محمد نبي او دا نورو لوبغاړو چیرته کرکټ زده کړی دی. دا نبي کوم ځای کرکټ زده کړی، راشد او نوروز او اصغر دا کوم ځای کې جرأت کب څو کولای د شي خېټې نه غږېږي ته د هېڅ نه نه خبره. هغه وایي چې زه چې هر چیرته لوبې کوم نو ګټه یې افغانستان ته رسیږي. وروره ځکه هر ځای کې کرکټ کوم که نه د هغې ګټه افغانستان ته شي، د افغانستان کرکټ بورډ د هغه ځي لوبغاړو ته شي. د یادولو وړ ده چې په محمد شهزاد له ډېر وخت راهیسې همدا نیوکې کېږي چې نوموړی په پېښور او شاوخوا سیمو کې په ځایي لوبو کې لوبېږي او د افغانستان نوم ته یې تاوان رسولی دی، ځکه چې هغه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو نوموتی لوبغاړی او په کار نه ده چې اوس په دغسې سیالیو کې ولوبېږي. محمد شهزاد اوس مهال په جلال آباد کې دی چې هلته په رمضان جام سیالیو کې لوبېږي، خو نوموړی ډېر وخت په پېښور کې وي او هلته په بېلابېلو لوبو کې برخه اخلي. د یادولو وړ ده چې محمد شهزاد د 2019 کال نړیوال جام پر مهال هغه وخت له انګلستان څخه بیرته افغانستان ته راولېږل شو چې افغانستان کرکټ بورډ وویل چې هغه ټپي دی او نشي کولی چې په ملي لوبډله کې ولوبېږي. خو کله چې محمد شهزاد کابل ته راستون شو نو ویې ویل چې هغه روغ جوړ دی او د یوې دسیسې له امله د لوبډلې څخه ایستل شوی دی. د هغه د ورته خبرو او وروسته بیا د پېښور په یوه اکاډمۍ کې د تمریناتو له امله کرکټ بورډ د یو کال لپاره پرې بندیز هم ولګاوه. د یو کال بندیز له پای ته رسېدو وروسته نوموړی یو ځل بیا هم ملي لوبډلې ته راستون شو او په 2021 کال کې د افغانستان لپاره په نړیوالو شلوریزو لوبو کې ولوبېده، خو له هغه وروسته بیا په ملي لوبډله کې ونه لیدل شو. محمد شهزاد اوس هغه مهال په افغانستان کې لیدل کېږي چې کله په افغانستان کې په کومو کورنیو سیالیو کې لوبېږي. له هغه پرته نوموړی په پېښور کې وي او وخت ناوخت یې هلته د لوبو پر مهال عکسونه او ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. محمد شهزاد تر اوسه پورې له نړیوالو سیالیو څخه استعفا نه ده ورکړې او وخت ناوخت د هغه مینوال هم په ټولنیزو رسنیو کې د هغه بیا ملي لوبډلې ته د راستنېدو لپاره کمپاینونه کوي. که دا ویډیو ستاسې لپاره په زړه پورې وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. د کرکټ په اړه د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره درسره زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د کرکټ تازه خبرونه او معلومات په وخت ترلاسه کړئ.